هوسۍ یا غرڅه له زمري چابکه او چټکه ده، خو کله چې په ځنګل یا غره کې زمری ورپسې سي ډېر ځلې ونیسي. وجه دا ده چې هوسۍ په منډه کې دا خیال کوي چې زمری مې نیسي، او همدغه وخت کې زمری په دې باور وي چې که څه هم هوسۍ له ما چټکه ده، خو رانیسم یې او د خپلې خولې مړۍ ډوډۍ ترې جوړومه. نو همداسې وسي چې زمری یې ونیسي، که څه هم هوسۍ چټکه وي. کله کله انسان هم همداسې کیږي چې د یو کار یا مسلې سره مخ سي، که د هوسۍ په څیر یې فکر وکړ چې زه دا کار یا کولی نسم یا پکې ناکامیږم، نو همدغسې ورسره وسي. خو که انسان له ځان زمری جوړ کړي او ووایي چې که څه هم دا کار سخت دی خو زه یې کولی سم، نو بیا بریالی کیږي. ګرانو ملګرو، کله چې له کار سره مخ کیدلی، نو کوشش دا کوي چې د زمري په څیر فکر وکړئ، په ځان باورمن اوسئ او ووایئ چې زه یې کولی سم. د زمري په څیر همت وکړئ، پنجې ښخې کړئ، هرومرو به تاسو همغه کار ښکار کړئ یا به خپل هدف ته ورسیږئ.